د وخت ارزښت. که یو څوک درته ووایي چې ستاسو بانکي حساب ته هره ورځ 8,400 افغانۍ درلیږم او د مصرف لپاره یې یوازې 4 ساعته وخت لري، که نه نو عبث ضایع کیږي. په داسې وخت کې به تاسې څه وکړئ؟ حتما به کوشش کوئ چې یوه افغانۍ هم پاتې نه شي او ټولې مصرف کړئ. د دغه مثال پر بنیاد موږ هر یو سره دغه بانکي حساب موجود دی. دا ارزښتناکه حساب د وخت او زمان حساب دی. د انسان له لاسه وتلی وخت هیڅ کله نه راګرځي او نه هم وخت او زمان د چا انتظار کوي. د یو کال ارزښت له هغه زده کوونکي پوښتنه وکړئ چې څو ځله ناکام شوی وي. د یوې میاشتې ارزښت له هغه چا وپوښتئ چې د خپلو عزیزانو د راتلو انتظار کوي. د یوې دقیقې اهمیت له هغو پوښتنه وکړئ چې د یو ښه خبر او زیري منتظر وي. او د ثانیو اهمیت هغه چاته معلوم دی چې د یوې ثانیې په توپیر له مرګ نه بچ شوی وي. د وخت ضایع کول شاهان ملنګان کړي او ملنګان د شاهۍ په ګدۍ کېنوي. د همیش په یاد ولرئ چې وخت روانې اوبه دي او هیڅکله بیرته نه راګرځي. د عربي ژبې مشهوره مقوله ده چې وایي الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعک. وخت د تورې مثال لري، که چیرته دې قطع نه کړ تا به قطع کړي. د ژوند هره لحظه او ثانیه د خزانې ارزښت لري او دا خزانه مفت او عبث له لاسه مه ورکوئ. څومره مو چې وس کیږي وخت او ځواني مو د الله جل جلاله په ذکر او د هغه د مخلوق په خدمت کې تیره کړئ. رسول الله علیه السلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ به د 2 شیانو په ضایع کولو باندې انسان ډیر سخت پښیمانه وي. لومړی ځواني او دوهم فارغه وخت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.